السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ولیدونکو او مینوالو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو په تن وي. مینوالو، دا دی نن بیا حاضر شوی یم چې ستاسو په چوپړ کې یوه نوي او خوندوره ویډیو چمتو کړم. ډیریو کسانو دا شکایت کړی چې زموږ ګروپونه یا د ایډموب اپلیکیشنونه ولې ډیسیبل کیږي. د دې وجه څه ده او څنګه له دې څخه ځان ژغورلی شو تر څو زموږ اپلیکیشنونه یا ګروپونه ډیسیبل نشي. نو د دې لپاره به تاسو زموږ سره پاتې شئ او ویډیو به تر اخره راسره ګورئ تر څو ښه معلومات لاسته راوړئ او هیڅکله به هم تاسو پښیمانه نشئ او ډېرې پیسې به وګټئ. نو د دې لپاره چې زموږ د ایډموب اکاونټ یا اپلیکیشن ډیسیبل نشي، د دې طریقه څه ده، موږ باید څه وکړو. نو د دې لپاره به تاسو لومړی راشئ، څومره براوزر چې تاسو په موبایل کې لرئ هغه به تاسو آل کلیر ډیټا کړئ. تاسو کولی شئ چې دې ته د سیټینګ له لارې هم داخل شئ، مګر زه دلته لنډ داخلیږم. زه په انټرنیټ باندې کلیک کوم، دلته راغلم، دې کې به تاسو سټوریج ووهئ او دلته به کلیر ډیټا کلیک کړئ او ډیلیټ به ووهئ. بیا به شاته راشئ او دلته به پرمیشن باندې کلیک وکړئ او لوکیشن به یې بند کړئ. کله مو چې لوکیشن بند کړ، را به شئ نورو براوزر ته. دلته زما یو براوزر دی کروم په نوم، دې باندې کلیک کوم او دلته به تاسو اپ انفو کلیک کړئ. ما مخکې یې دوري وکړه چې تاسو کولی شئ چې دې ته د اپس له لارې یا د سیټینګ له لارې هم داخل شئ. دلته هم سټوریج باندې کلیک کوم او مینیج سټوریج کلیک کوم. کله مې چې دا کلیک کړ، دلته به کلیر آل ډیټا ووهئ او اوکې به یې کوئ. بیا به شاته راشئ او دلته به پرمیشنز باندې کلیک وکړئ. لوکیشن به دلته هم بند کړئ. کله مو چې ټولې براوزرې بند کړې، زه راځم ګوګل ته، ګوګل باندې هم کلیک کوم او دا همغه زړه طریقه ده، تاسو به همدا طریقه وکړئ. کله مو چې دا کلیر آل ډیټا ووهل، نو را به شئ پرمیشنز ته، دلته به هم لوکیشن بند کړئ. دا چې لوکیشن دلته بند شوی نو مشکل نشته. نو تاسو به اوس راشئ سیټینګ ته به ولاړ شئ. سیټینګ کې به دلته تاسو ولیکئ ګوګل. ګوګل به سرچ کړئ او انتظار به وکړئ. کله مو چې دا کلیک کړ، دلته به ایډز باندې کلیک وکړئ، ایډز، او دې کې به ریسیټ اډورټایزینګ آی ډي دې باندې به کلیک وکړئ، اوکې به یې کړئ. بس تاسو به له دې ځایه خارج شئ او را به شئ اوس تندر وی پی این ته. دا چې خلک مختلف وی پی این استعمالوي، په دې تندر وی پی این کې دا کمال دی چې تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره د انټرنیټ سره کنیکشن پیدا کړئ او نور وی پی اینونه چې دي هغه روغ کار نه کوي. بعضې اپلیکیشنونه همدا وی پی این خرابوي. نو تاسو د هر څه نه مخکې تندر وی پی این ډاونلوډ کړئ او که چا سره وي نو له دې څخه استفاده کوئ. اوس به راشئ تندر وی پی این ته، دا به خلاص کړئ. دلته به تاسو لږ انتظار وکړئ. دې کې به اوس تاسو د پاس نشان چې تاسو ګورئ دې باندې به کلیک وکړئ او دې کې به تاسو یو هیواد انتخاب کړئ. مثلا زه یونایټډ سټیټ انتخابوم. دا دی کنیکټ شو او دا اعلان به ختم کړئ. دې کې به اوس تاسو منځنی بټن یا هوم بټن باندې کلیک وکړئ او له دې څخه به خارج شئ. اوس به تاسو راشئ هغه اپلیکیشن یا ګروپ ته کوم چې تاسو تیار کړئ او په هغې کې کار کوئ. دلته به ایرن منی باندې زه کلیک کوم. د یو اپلیکیشن دی چې ما سره موجود دی، زه په دې کې غواړم تاسو ته لارښوونه وکړم. اوس د پسنۍ نمبر چې تاسو ګورئ دا زما خپل نمبر دی، دې باندې به تاسو بالکل کلیک نه کوئ.
کوم نوم چې ستاسو وي یا نمبر ستاسو وي. که چیرې مو دې باندې کلیک وکړ نو ستاسو اکاونټ بالکل له منځه ځي او ډیسیبل کیږي. دې ته به بالکل تاسو لاس نه وروړئ. پاتې شول نور 5 یا 4 کسان چې تاسو سره په ګروپ کې موجود دي. تاسو به په ورځ کې په دې کسانو باندې کلیکونه کوئ. لومړی ځل زم په پسنی باندې کلیک کوم، یعنی دوهم باندې. دې باندې مې کلیک وکړ. دلته زموږ سره په اپلیکیشن کې لیکلي صبر وکړئ تر څو اعلانات ښکاره شي. نو تاسې به همداسې کوئ. 1 منټ یا نیم منټ به تاسو انتظار کوئ تر څو اعلانات ښکاره شي. دا دی ماته اعلانات ښکاره شول. نو زه به په پسنی اعلان باندې کلیک وکړم او دلته زما براوزر چې وي هغه ما ډیسیبل کړی وي. اوس دا دی له سره شوې. نو زه به دې کې ایکسپټ کنټینیو وهم او بیا به کنټینیو وهم. اوکې ګیټ اټ او انتظار به وکړم تر څو ویب سایټ ته داخل شي. دا د ویب سایټ ته داخل شو. مینوالو دې ته باید ډیر پام وکړئ. کله چې ویب سایټ ته داخل شوئ دلته به تاسو 1 یا 2 کلیکونه وکړئ تر څو ویب سایټ ته پته ولګي چې دلته دا کس سره داخل شوی او دلته یې کار کړی. نو زه راځم دلته کلیک کوم او ګیټ مای ریپورټ باندې کلیک کوم. کله مې چې کلیک وکړ بس دې اعلان کې زه پوره 2 دقیقې پاتې کېږم. که چیرې تاسو په دې اعلان کې 2 دقیقې پاتې نشئ کیدای شي تاسو ته بالکل پیسې جمع نشي، او که بیا هم تاسو ته پیسې جمع شوې نو هغې فیصدي به ډیره کمه وي. نو تاسو مکلف یې چې په دې ویب سایټ کې پوره 2 دقیقې پاتې شئ تر څو زموږ ایډز یا زموږ پیسې یا زموږ ډالر زیات شي. صحیح ده؟ نو تاسو به دلته پوره 2 دقیقې پاتې کېږئ. نو دا چې زه پوره 2 دقیقې دلته نه پاتې کېږم ولې چې که چیرې پوره 2 دقیقې پاتې شم نو تاسو ته پوره معلومات نشم درکولی. کله چې تاسو دلته 2 دقیقې پاتې شوئ د هغې وروسته به تاسو له دې ځایه بهر شئ. کله چې بهر شوئ نو تاسو به اوس بیا پوره 10 منټه انتظار کوئ. کله چې 10 منټه وخت تیر شو پاس شو نو تاسو به بیا همدغه اپلیکیشن ته ځئ او د بیا لپاره به تاسو داخل شئ. کله چې داخل شوئ اوس دلته ما سره دوهم نوم دی جنت میر نیازی. اوس به دې باندې کلیک کوئ. خو دا کوم وخت کله چې 10 منټه پوره شول ما چې پاسه 2 دقیقې په د کوم نمبر کې تیر کړو یا په کوم اعلان کې تیر کړو هغه پاس نوم دی. 2 دقیقې هلته پاتې شوم، د هغې څخه بهر شوم، د بهر کېدو 10 دقیقې پوره شوې. اوس بیا 10 دقیقې وروسته بیا داخلیږم جنت میر نیازی ته. بیا به دې کې کار کوم او د اعلان کې بیا پوره 2 دقیقې پاتې کېږم. بیا به خارجېږم 10 دقیقې به انتظار کوم. کله مې چې 10 دقیقې انتظار وکړ نو تاسو به دوباره بیا لاړ شئ وی پی این ته. دلته به راشئ او دا به ډسکنیکټ کړئ. کله مو چې دا ډسکنیکټ کړ نو تاسو به اوس بیا دلته انټرنیټ بروزر ته ولاړ شئ او دا به بالکل بیا ډیسیبل کړئ. همغه طریقه کومه چې موږ مخکې کړې وه سټوریج کلیر ډیټا او شاته به شئ. دلته به تاسو پرمیشنز باندې کلیک وکړئ او لوکیشن به بند کړئ. راځم هغه بل اپلیکیشن ته. دلته هم دغه طریقه کوم سټوریج کلیر آل ډیټا شاته ځم او دلته پرمیشنز لوکیشن آف او بیا داخلیږم. اوس بیا چې داخلیږئ تاسو دلته به تندر وی پی این باندې کلیک وکړئ. انتظار به لږ وکړئ او دلته به اوس تاسو بل هیواد وټکئ، یعنی تاسو وی پی این به بدلوئ. مخکې ما یونایټډ سټیټ انتخاب کړی و
اوس زه دلته کاناډا انتخابوم. دا کنیکټ شو. اوس به زه بیا داخلیږم همغه اپس ته او دلته به اوس نصیر حسین یعنی دریم کس باندې کلیک کوم. هغې کې به همدغه طریقه کوو کومه طریقه چې مو مخکې اپلیکیشنو کې وکړه. نصیر حسین ته به داخل شئ او دلته به تاسو اعلاناتو ته داخل شئ. اعلاناتو کې به تاسو پوره 2 دقیقې پاتې شئ او له هغې وروسته به تاسو بیا له هغې ځایه خارج شئ او بیا به 4م نفر ته ولاړ شئ. 4م نفر کې کله چې پاتې شوئ بیا به راشئ اپلیکیشنونه به ټول کلیر ډیټا کړئ یعنی آل کلیر ډیټا او بیا به تاسو وی پی این بدل کړئ او لال محمدي ته به تاسو لاړ شئ او دلته به کلیک وکړئ. یعنی تاسو کله چې دوه کسانو باندې کلیکونه پوره کوئ بیا به له هغې وروسته تاسو یو وار هغه تندر وی پی این چې ده هغه به تاسو چینج کوئ بل هیواد ته. دا د دې لپاره چې زموږ اکاونټونه ډیسیبل نشي سیده. نو تاسو په دې ویډیو باندې عمل وکړئ انشاءالله چې تاسو به کامیابه وئ او ډېرې پیسې به وګټئ. دا چې موږ بیا حاضر یو نو له تاسو اجازه غواړم تر هغې مو په پاک رب سپارم. د الله په امان.